اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی د دې 15 نمبر آیت نه یو څو آداب بیانوي مؤمنانو ته چې کله هم تاسو دشمن سره مخامخ شئ نو د دې خبرو به خیال ساتئ. دا آداب دي د هر مسلمان دپاره، او کله چې هم یو مؤمن په هغه احکاماتو عملو کې چې الله ورته ښوولي دي نو دی کامیابیږي دنیا کې هم او په آخرت کې، او کامیابیږي په هر ځای کې، که هغه دی په هر وخت کې او په هر زمانه کې په هر ځمکه باندې. نو الله سبحانه وتعالی اوس یو څو آداب مؤمنانو ته بیانوي چې کله تاسو د یوې ډلې سره مخامخ شئ د کافرانو نو د دې خبرو پکې خیال ساتئ چې کامیاب شئ. الله رب العزت وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إذا لقيتم فئة کله چې مخامخ شوئ تاسو د یوې ډلې د کافرانو سره فاثبتوا نو کلک اوسئ واذکروا الله کثیرا او یادوئ الله لره ډېر لعلکم تفلحون د دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. ای ایمان والو اذا لقیتم فئه کله چې تاسو یو ډلې ته مخامخ شئ، او ډلې نه مراد د کافرانو ډله ده. د کومو ملګرو سره چې قرآنونه نه وي راوایلی زده به یې کوي او اجر هم میلاویږي. د قرآن ته چې ګوري په دې سره هم الله اجر درکړي. دا موبایل په ګنټو ګنټو خلکو مخې ته نیولی، نظر یې وله تباه کړو، دماغ یې وله تباه کړو، بدن یې وله خراب کړو، ایمانونه یې وله کمزوري کړو. هغې کې به څوک دغه سوچ نه کوي چې قرآن ورته ووایي، څوک وایي زما ژبه پیړه ده، څوک وایي نه راځي، څوک څه وایي څوک څه. نو اجر قرآن ته کتو کې او بل زده کېږي داسې یو سړی وایي چې ما ته نه دی معلوم، خو راوایلی زده به یې کړي که نه. که نه ته وایي چې د اسمان نه جبریل علیه السلام راشي او تا ته یې وښایي خاص چې جبریل علیه السلام پلاني له راغلی دی هغه ته به قرآن ښیي. قرآن زده کېږي هم دغه شان د علم په حلقاتو کې. ته کښېنه د علم په مجلس کې قرآن روالي زده به یې کړي که نه. بل څه ځای چې دی قرآن دې زده کول د هغې د استاد سره د عالم سره کښېنه قرآن به یې زده کړي. وایي نه جي ما ته نه دی یاد، عجیبه خبره ما ته نه یې معلوم، خو راوایلی که نه مونږ خو دلته ناست هم دې دپاره یو چې څه یې زده کړو، دین یې زده کړو، د دین یې زده کولو لپاره راغلو. او چې یو سړی نه یي پوه خو د استاد سره کښېني که نه، چې نه یي پوه یو مسله ځان پوه کوي. نو دلته د راجمع کېدو مقصد هغه دین یې زده کول دي. الله وی چې ای ایمان والو اذا لقیتم فئه او فئه ډلې ته وایي کله چې مخامخ شوئ تاسو یوې ډلې سره، او دا ډله د مؤمنانو کې د کافرانو. اولنی خبره وی دا یاده کوي چې فثبتو کلک به اوسئ د صبر او د استقامت نه به کار اخلئ، ګډوډ کېږئ به نه. دا نه چې صبر دې منځ کې ختم شي، او داسې نه چې د میدان جهاد نه وتښتي. ګوره دا جهاد کول د الله په لار کې دا ډېر ګران کار دی، دا ډېر ګران کار دی. دا خو موږ اوس دلته هسې ناست یو او اورو او دا ښه یې وکړو، داسې یې وکړو، دا یې وکړو، دا خو ډېره غټه خبره وه او دا او دا دا درته ووایم چې یو سړی د کافرانو ډلې سره مخامخ شي او په هغه وخت کې په خپله په میدان کې او د تورو په سورو کې لګیا
او د اسلحې په آوازونو کو او د هغې په دې منځ کې دی لګیا یو څوک مري او د چا نه سر جدا کېږي د چا نه لاس جدا کېږي او یو ناشنا حالات یو امتحانونه یي نو دا داسې اسانه خبره نه ده چې داسې سړی وایي به اسان کار دی الله سبحانه وتعالی د صحابه کرامو باره کې خبره کړې صحابه کرام څوک دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد د دې نورو پیغمبرانو نه وروسته د ځمکې په دې مخ باندې غوره مؤمنان هغه صحابه کرام دي الله سبحانه وتعالی د هغوی باره کوي د احزاب په غزو احزاب چې ورته وایي د خندق غزا چې کله د کافران راجمع شو که نه په مدینې حمله کول الله وایي واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون الله وایي په هغه ورځ سترګې کږې وږې شوې وې د مؤمنانو وبلغت القلوب الحناجر او د مؤمنانو زړونه مرو ته رارسېدلي وتظنون بالله الظنون په الله باندې قسمه قسم ګمانونه شروع شي هنالک ابتلي المؤمنون الله وایي په هغه ورځ په مؤمنانو باندې سخت امتحان راغلی وزلزلوا زلزالا شدیدا الله وایي ما په دې سخته باندې سم جړقولي او سم مې خوځولي والله وایي چې دغه غرونه د ایمان د هغوی زړونه مرو ته رارسي او د هغوی سترګې پکې کږې وږې کېږي او په هغوی باندې زلزله راځي نو موږ به څه حال دا وړې خبرې مګر ډېرې ګټې خبرې دي یو سړی په پوست قالین باندې لږ ساعت لا دین زده کولو ته نشي کېناستی دا اوس دلته کومه سخته ده ما ته ووایه کومه یو سخته تېرې مال دې ولګېد که وینه دې قرباني شوه څه چلو شو تاله یو سړی مونځ صحیح نشي کولی یو سړی الله صحیح نشي یادولی مال د الله په لار کې نشي لګولی زکات نه ورکوي صدقه نه ورکوي نور عبادات نه کوي نو دغه ډېر اوچت مؤمنان الله وایي چې کله مخامخ شوي کافرانو ته بیا به ګورې صبر نه کار اخلي دا ډېر ګران وخي ډېر ګران وخي نو دغه وخت کې داسې نه چې صبر دې ګډوډ نه شي ځکه د میدان جهاد نه تېښت هم ناروا ده او هغه مسله به هم راشي انشاءالله او الله سبحانه وتعالی په سورة آل عمران کې دا خبره ذکر کړې ده په سورة آل عمران کې الله سبحانه وتعالی د تیر شوو پیغمبرانو باره کې دا خبره کړې ده چې د هغوی سره ډېر مؤمنانو چې هغوی د الله په لار کې جنګېدلي وما ضعفوا وما استکانوا الله وایي هغه داسې مؤمنانو چې نه بزدله شي او نه کمزوري شي والله يحب الصابرین او د الله داسې خلک خوښي چې صبر کوي ښه د هغوی وینا څه وه وایي دغه ټیم کې د هغوی وینا دا وه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله په هغه ځای کې هم د هغوی دغه خبره وه چې یا الله زموږ ګناهونه وبخي او یا الله زموږ کوتاهیانې وبخي زموږ د خپې یا الله مضبوطې کړي چې به د کافرانو باندې زورور شو یعنې دغه ټیم کې هم د دې مؤمنانو سوچ هغه د دې سره دی چې زموږ د ګناهونو به الله وبخي او که نه سوچ دې سره دی چې د دې کافرانو نه به موږ وګټو او که نه سوچ دې سره دی چې موږ به غالبه شو او که نه د جنت به وګټو او که نه سوچ دې سره دی نو معمولي کار نه دی ځکه خو الله سبحانه وتعالی مجاهدینو له اوچته مرتبه ورکړې ده اوچته مرتبه الله مجاهدینو له ورکړې ده دې قربانیانو د لاسه او د دې سختو تېرولو د لاسه ښه نو یو نصیحت څه شو فثبتو استقامت نه کار والی ګډوډ کېږئ به نه
دویم واذکروا الله کثیرا یادوی با اللہ ډیر دا داسې عبادت دی د الله د یادول چې د دې نه ته په یو حال کې نشي خلاصېدی الله هغه مؤمنانو ته وایي چې د جهاد په میدان کې دي وایي ما به ګوره ډېر یادوئ ګورئ او یو سړی عام په خپل ژوند کې دومره غافله دی چې الله ته یېر دی د الله ذکر ته یېر دی نو سم خیال دی دې سړی وباره کې الله دې مؤمنانو ته وایي وی د جهاد په دوران کې ګوره زه دنه چې ته یېر نشم ګورې واذکروا الله کثیرا الله به ډېر یادوئ ګورې لعلکم تفلحون که کامیابي غواړئ هم د دې لاره هم د دې د لاسه به کامیابېږئ هم په دې لار به کامیابېږئ ته چې الله یادې خو هغه الله در سره مرسته کوي که او لکه څنګه چې الله قرآن کې بل ځای کې وایي فاذکروني اذکرکم ما یاد کړي زه به تاسو یاد کم نو چې دا مؤمنان په دې سخت کې الله یاد کی الله به یاد کی او چې الله یاد کړو هو کامیاب شو په دې کافرانو باندې زور ورکوي اولی سیرت کې تاسو نو اورېدلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بدر په میدان کې څومره دعاګانې غوښتې تر دې چې هغه صادري د ولو نه ولیدو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وی یا رسول الله بس دی الله تاسو سره لوز کړی الله به ستاسو مرسته کوي نو داسې ټیم کې الله یادول چې الله کامیابي ورکړي او الله زورور کړي دا مؤمنان بل نصیحت ورته الله دا کړی دی واطیعوا الله ورسوله او تابعداري کوئ د الله او د رسول د هغه دا اهمه مسله ده تابعداري د الله او تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي او د الله تابعداري وکړي هغوی چې د څه ویلي هغه وکړي او که د الله او د الله د رسول اطاعت په نظر کې ونه ساتو نو بیا به کامیاب نشي ګوره د احد په غزا کې مؤمنان کوم اوچت مؤمنان او د چا په ملګرتیا کې لګیا دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې خو صرف هغه بعضو کسانو هغه یو خبره کې کوتاهي وکړه کومه خبره وه د غره نه راکوش صرف دقیقه یو خبره اما هغه په دې مطلب راکوش شوي دي چې بس مسلمانانو ګټلي ده نو نور خبره ختمه شوه دغه د مخامخ غنیمتونه پراته دي او دا مؤمنان راجمع شوي دي او کافران لاړ وتښتېدو دقې یوې کوتاهۍ د لاسه هغه ګټلی شوی جنګ هغه په شکست کې بدل شو دا کوتاهي شوې د چا نه ده د بعضو صحابه کرامو نه چې هغه په مرسته د چا کې راوتي دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او هغه کوتاهي هم دي چې کوتاهي نه ده چې لکه یعنی قصدنی کړې ده یا د قصدنی د الله نافرماني کوله د پیغمبر نافرماني نه ده دا مطلب شوي جنګ ختم شو خبره ختمه شو بس چې کوزي نو سم خیال له د هغه مؤمنانو مبارک کې چې هغوی سحر ماښام د الله او د الله د پیغمبر نافرماني کوي او ښه پوهوي په دې مسله باندې ښه قصدن عمدن لګیایي د خواهشاتو نه مجبوره د دنیا نه مجبوره او لګیایي نافرمانیانې کوي دی به څنګه کامیاب شي ده ته به د کوم ځای نه کامیابي میلاو شي چې هغه اوچت مؤمنان د یو معمولي کوتاهۍ د لاسه په هغوی باندې دومره سخته راله چې ګټلی شوی جنګ هغه په شکست کې بدل شو نو چې د نن سبا مسلماني او دا کمزوری ایمان والا د ده دغه حال او دا نافرمانیانې د پیغمبر او د الله نو دی به د کوم ځای نه کامیاب شي الله وایي چې درېیمه خبره دا یاده ساتئ واطیعوا الله ورسوله او تابعداري به کوئ د الله او د رسول د هغه درېیمه ده څلورمه ده ولا تنازعوا او جګړې مه کوئ په خپل منځ کې فتفشلوا نو کمزوري به شئ وتذهب ريحكم او لاړه به شي دبدبه ستاسو واصبروا او صبر کوئ ان الله مع الصابرین یقینا الله
ملګری د صبرناکو دی. دا هغه خبره ده چې اکثر مؤمنان پې نن سبا عمل نه کوي. ولا تنازعو، د یو بل سره اختلافات مه جوړوئ، د یو بل سره به جګړې نه کوئ. ولې که تاسو په خپل منځ کې په اختلافاتو کې پرېوتئ یا مؤمنانو، فتفشلو، کمزوري به شئ، او چې کمزوري شوئ وتذهب ریحکم، دبدبه به م ختمه شي. چې دبدبه م ختمه شوه بیا د باندې دشمن زورور کېږي. نن سبا هم ګورې د مسلمانانو د کمزورۍ یو غټ سبب هغه دا دی چې مسلمانان د یو بل سره اتفاق نشتی، اتحاد نشتی، اختلاف او اختلاف، جنگ جګړې، تر دې چې مسلمان لګیا د مسلمان وینه تویي، څوک په یو نوم تویي، څوک په بل نوم تویي. مسلمانان بعض خوشحالیږي د بعضو مسلمانانو په تاوان باندې، خوشحالیږي چې دا مسلمان خراب شي، خوشحالیږي چې دی ختم شي. نو داسې مسلمانانو کې به یعنی زور د کم ځای نه راشي او په دشمن باندې به دبدبه او رعب د کم ځای نه راشي، ځکه چې دشمن ته پته لري چې هغوی په خپل منځ کې نښتي دي. بلکې زمونږ د دشمنانو، د اسلام او د مسلمانانو دشمنان چې څومره هم دي، زه چې کله اسلام او مسلمانان ووایم نو ټول مسلمانان پکې داخل دي. زمونږ د ټولو چې کوم دشمنان دي د هغوی یو غټ چال چې هغوی پکې د ډېره حده پورې کامیاب شوي، د ډېر حده پورې، هغه دا دی چې زموږ په منځ کې اختلافات جوړ کړي په قسمه قسم نومونو سره. څوک په یو نوم راوچت کړی دی، څوک په بل نوم راوچت کړی. او جاهلان هغه د هغوی ملګرتیا هم کوي، او جاهلان په هغه لار روان هم دي او خبر نه یې د دې نه چې موږ د دشمن په لاس استعمالېږو. موږ لګیا یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت کمزوری کوو، موږ لګیا یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت د دشمن په مخ کې ذلیله کوو او خواروي لګیا یو. اتفاق او اتحاد ته نن سبا ضرورت دی. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله وی ما ډلې ډلې کېږئ، مه په تنظیمونو کې تقسیمېږئ، مه په ډلو کې تقسیمېږئ، مه په ګروپونو کې تقسیمېږئ، ټول لا جمع شئ او منګولې ولګوئ د الله په دین باندې. او دا د الله یو لوی نعمت دی چې ستاسو په زړونو کې د یو بل سره محبت پیدا کړی دی او دا ورورولي ستاسو منځ کې قایمه شوې ده. نو مه ختموئ الله وی دا ورورولي. نو نن سبا د مسلمانانو د کمزورۍ یو غټ سبب هغه څه دی؟ اختلافات، خپل منځ کې اختلافات تقسیم کړي دي هر څه، تر دې چې هغه دین هغې سره څه چل کړی، ټوټې ټوټې کړی دي. زما مذهب جدا او ستا مذهب جدا او زما تنظیم جدا او ستا تنظیم جدا او زما جماعت جدا او ستا جماعت جدا. څنګه به اتفاق او اتحاد راشي په دې کې؟ نه راځي اتفاق او اتحاد چې کله د اختلافات وي. بعضوی اختلافات اختلاف وي په امت کې څه دی؟ رحمت دی. الله وی ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الله وی اختلافات مه جوړوئ، که اختلافات هم جوړ کړو کمزوري به شي، دبدبه به م ختمه شي، طاقت به م ختم شي. او چې څومره ستا زوري نو په هغه زور کې غټ کردار دی چې تا سره ملګري وي، تا سره خلک یې وي، نو هغه سړی زورور وي. نو پرېږدئ د اختلافات او پرېږدئ دا قصې د جګړو ده او راشئ ټول په قرآن او حدیث باندې منګولې ولګوئ. همدقه یو لار ده د کامیابۍ. او چې کله مؤمنان په قرآن او حدیث را جمع شو، د امت به الله کامیاب کړي او د امت به الله مخکې بوځي. الله ورته بیا وایي واصبروا، او صبر به کوئ. لږ ساعت مخکې ما دا ووایي چې یعنې بغیر د صبر نه به دې کار هغه نه کېږي. بلکې دا صبر نه، صبر دا یو کالی دی، یو ښایست دی چې مؤمن به په دې باندې همیشه ځان ښایسته کوي. دا داسې کالی دی چې دا به همیشه استعمالوي. د صبر نه بغیر مؤمن ژوند څنګه تېروي؟ لازم به صبر او صبر به صبر
په دې باندې چې ته د ګناه نه ځان منع کړې دا هم صبر غواړي ځکه چې خواهشات او شیطان که هغه پیری شیطان دی او که هغه په انسانانو کې شیطان دی هغه به کوشش دا کوي چې تا په یو ګناه باندې ورواچي نو دې ټیم کې صبر ته ضرورت دی ستا خواهشات به هم تا ته دا وایي ستا نفس به هم تا ته دا وایي چې راشه دا کار وکړه مړه زه خیر دی یو پیرې وکړه زه خیر دی ځوانې او زه دلته وکړه بیا توبه وباسم زه سبا به بیا نه کیننې وکړه د دې قسمه خبرو مقابله د الله په توفیق سره او بیا په صبر سره کېږي صبر چې صبر د پکې نه ته د ګناهونو نه ځان صبرولی نه شي څه فرق دی په دې نیکانو خلکو کې او په دې بېدینو کې اوس دوه ځوانان روان دي په لاره باندې او یو زنانه یو جنۍ تېرېږي چې هغې لنډې تنګې کپړې اچولي دي او یو لویه فتنه ده دا دواړه ځوانان چې کوم دي د دواړو خواهشات شته خو دا یو د خپل خواهشات نشي کنټرولولی او دی بل کنټرول کړي د کوم چې دینداره دی څه خیال دی چې دا دینداره خلک چې دي د دوی خواهشات نشته شته ښه خواهشات د عورت خو دغه خبره خواهشات د خېټې خوراک نه غواړي خوراک هم غواړي څښاک هم غواړي د دې هر څه باوجود دی د دې اقبل نه غوره دی ولې په څه صبر د لاسه یعنې څوک دې دا نه وایي چې دا دینداره خلک چې کوم دي او دا دیني طبقه د دوی خواهشات نشته نه خواهشات خو الله په دې انسان کې پیدا کړي دي خواهشات شتي نفس به هم کله ناکله هغه طرف ته مایله کېږي خو دلته صبر پکار دی چې ته د ګناهونو نه بند شي دویم صبر کول په عبادت باندې دا هم صبر غواړي داسې خو نه کېږي عبادت اوس دلته ښکلی مثال لکه تاسو دلته درس ته ناستې او دا بیان اوري دا صبر غواړي ځکه چې نفس شیطان ملګري دنیا بعض نور داسې اسباب شته چې هغه ته راکاږي د څه طرف ته د دې طرف ته چې ته د عبادت پرېږدي نو کېدی شي یو کس ته دا وایي مړه څه روزانه درس دی روزانه درس نن پکې چوټي وکړه که نه ښه نفس ته دا وایي چې مړه ګپ شپ وګوره هغه پلانې او پلانې ناستي ګپ شپ لګوي یا دې ټیم کې خوب وکړه یا فیسبوک به پکې وګورې لږ یا به پکې انټرنیټ کې بل څه وګورې یا دا درسونه تختي خو نه سبا راشه یا په موبایل یې وګوره بعض خلک دا ډېره ښکلې بانې استعمالوي زه به یې ځان له ګورم وروسته دا ټولې خبرې چې ته دیکه کې او غزارې او بیا هم ناسې په دې درس کې نو دا څه غواړي دا صبر غواړي ته چې منزل راځي سحر منزل په جمعې کې او په دې توره تیاره کې را روان یې او دا ګرمه بړستن پرېږدې او چې شادي شودی ته د ښځې خوا پرېږدې او ته دا ګرمه کمره پرېږدې او په دې جمعې کې او په دې تورو تیاره کې ته جومات ته راځې او په یخو اوبو باندې اودس کې دا بې صبر نه کېږي نه کېږي لازم صبر پکار دی او داسې پسې بیا زه ډېر مثالونه دي نو درېیم قسم صبر په تقدیر باندې هغه مصیبتونه هغه سختې چې کومې په تا راځي او ته په هغې کې صبر کړي نو اوس ما ته دا ووایئ چې مؤمن کم ټیم کې د صبر نه بېزاره کېدی شي یو وخت راته وښایې که شته یو وخت نشته د دې عوامو دا مطلب دی عوام چې علم ورسره نه وي چې دا صبر صرف څه ته وایي په سخته باندې صبر په تکلیف باندې صبر بس دقه صبر دوی ذهن کې ناست دی نه صبر خو دغه دی خو صبر د الله په بندګۍ باندې صبر په دې طریقې سره چې ته ځان بند کړي د الله د نافرمانۍ نه او د ګناهونو نه دا صبر دی نو مؤمن په یو حال کې هم د صبر نه نشي بې پروا کېدی صبر ته همیشه ضرورت دی نو الله ځکه بیا ووایي واصبروا او صبر کوئ وګوره د ټولو نه لویه خبره او لوی فضیلت او د خوشحالۍ خبره ان الله مع الصابرین الله ملګری د صابره خلکو دی موږ کې هر سړی دا ارمان لري چې الله زما ملګری وي او کوم مسلمان چې دا خبره
وایي چې زه دا نه غواړم دی مسلمان د هر مؤمن تر دې چې زموږ د ماشومانانو هم دا ارمان دی چې الله زما سره وی الله زما ملګری وی او موږ په دعاګانو کې هم دقه وایو چې یا الله ستا ملګرتیا ته ضرورت لرو یا الله ستا مرستې ته ضرورت لرو نو یو لار د هغې دا ده که ته دا وایې چې الله ستا ملګری شي که نه نو په ځان کې به څه راولي په ځان کې به صبر راولي او دا صبر دومره ښایسته نعمت دی دومره ښکلی ژوند به تېرې مزې به دي مزې د ګناهونو نه به بچې عبادتونه به کې او په مصیبتونو کې به ګډوډ کېږي نه که دنیا لږه ده که دنیا ډېره ده که مصیبت راغی که سخته راغله که غم راغی که درد راغی که بیماري راغله که هر څه راغلو خو چې څوک صابري که نه هغه پکې ګډوډ کېږي نه د الله په توفیق سره او کوم سړي کې چې صبر نه وي نو دی په مصیبتونو کې غټ مصیبتونه پرېږدي چې وړوکي ونتې کې مصیبت پرې راشي که نه نو هغه ایمان او هغه هر څه وله ګډوډ کړي او په نور څه باندې بیا شروع کړي نو په ځان کې صبر راولئ ان الله مع الصابرین الله ملګری د صابرانو دی ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا او مکیږئ په شان دا کسانو چې وتلیو د کورونو خپلونه په تکبر سره ورئاء الناس او په ځان ښودنه د خلکو ويصدون عن سبيل الله او منکی خلق دلاری د الله نه والله بما يعملون محيط او الله پاغ عملونو چې دوی کوي راګیرونکی دی دا بل نصیحت چې مه کېږئ په شان د هغه خلکو چې د کورونو نه وتلي وو په څه سره په تکبر سره او دویم د ښودنې دپاره چې خلک هم وویني او دریم چې د الله د لارې نه خلک منع کړي ای مؤمنانو ځان به لرې ساتئ د دې که ته وځي د الله په لار کې نو د څه دپاره به وځي د الله د رضا دپاره او د دې دپاره چې د الله دین زورور شي ځکه حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو کس تپوس وکړو چې یا رسول الله د الله په لار کې جهاد کم یو دی یعنی کم سړي ته موږ ویلی شو چې او دا مجاهد فی سبیل الله دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هغه سړی چې جنګ وکړي دې دپاره چې د الله کلمه او د الله دین غالب شي دا صحیح مجاهد او ځکه روایت کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته داسې وویلی شو چې یا رسول الله یو سړی دی د قوم په دفاع کې جنګېږي یو سړی د ځمکې دپاره جنګېږي یو سړی د زور راښکاره کولو دپاره جنګېږي یو سړی د دې دپاره جنګېږي چې خلک مې صفت وکړي د دنیا دپاره جنګېږي د مال دپاره جنګېږي کم یو پکې مجاهد دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو هم د الله په لار کې مجاهد نه دی مجاهد د الله په لار کې هغه څوک دی چې هغه د دې دپاره جنګېږي چې د الله سبحانه وتعالی دین د اوچت شي اوس یو سړی لګیا دی د مسلمانانو سره شریک شوی د مؤمنانو سره په دې چې د ده د قبیلې خلک پکې دي سم خیال دی سړي باره مجاهد دی نه یو سړی د ځمکې دپاره خاورې دپاره لګیا دی نه دی مجاهد خو دلته یو فایده لکه اوس د مسلمانانو د ملکونه چې دي د دوی د افواج او فوجونه چې کوم تیار کړي که چېرته دوی جنګېږي په دې د دشمن سره چې دا د مسلمانانو ځمکه ده او چې مسلمانان په حفاظت کې او د الله بندګي کوي او څوک ورته نقصان ونه رسوي نو بیا دا هم د الله په لار کې جهاد دی د مسلمانانو د حفاظت نیت چې دی و چې مسلمانان په حفاظت کې او د مسلمانانو جوماتونه وران نه شي د دوی دینداري ګډوډه نه شي په دوی فتنه را نه شي په دوی امتحان را نه شي نو چې د دې دپاره څوک جنګېږي نو دا جهاد فی سبیل الله دی ځکه دلته هم مقصد هغه د الله دین دی دلته هم مقصد هغه د الله رضا دی
او د دې نه علاوه که یو سړی صرف د خاورې دپاره جنګېږي چې صرف خاوره نو دې ته جهاد د ځمکې دپاره ویلی شي خو دا هغه جهاد نه دی چې په کوم باندې الله سبحانه وتعالی راضي کېږي. نو ای مؤمنانو تاسو چې د کورونو نه وځئ نو تاسو به د تکبر سره نه وځئ بلکې تاسو به عاجزي په ځان کې راولئ د الله د رضا دپاره به وځئ او نه به د دې دپاره وځئ چې څوک زما صفت وکړي. ګوره جهنم ته چې به اولني 3 کسان ځي اولني 3 کسان چې جهنم ته به ځي او د جهنم اور به په هغوی باندې ګرمېږي هغه څوک دي؟ عالم مجاهد او چې الله په لار کې مال لګولی. یو سړی تعجب وکړي چې دا خو ډېره عجیبه خبره ده عالم مجاهد او د الله په دین باندې خرچه کوونکی دوی اول جهنم ته ځي څنګه هغه داسې هو که د حدیث دی خو حاصل یې دا دی چې کله دا مجاهد راوستی شي الله به ورته څه جلدي کړی و دنیا کې دې څه عمل و هغه به ورته وایي چې یا الله ستا دپاره جنګېدلی ومه ستا د دین دپاره جنګېدلی ومه تر دې چې مړ شوم پکې الله ورته وایي کذبته دروغ دي ووایي تر دې دپاره جنګېدلی وی چې خلک ووایي چې پلانې تکړه دی تر دې دپاره جنګېدلی و چې خلک ستا صفت وکړي او داسې ویلی شي وو ته په دې خپل هغه مقصد کې کامیاب شوی وې خلکو دې صفتونه کړي وو ته دې دپاره جنګېدلی وې تر الله د رضا دپاره خو نه او بیا به الله ملایکو ته امر وکړي چې بوځئ جهنم ته غذار به کړي جهنم ته بیا هغه عالم قاري د قرآن الله به ورته څه جدي کړی و یا الله ستا دپاره مې ستا دین زده کړی قرآن مې زده کړی او خلکو ته مې خو الله ورته وایي کذبته دروغ دي ووایي ته علم دې دپاره کړی و لیقال هو عالم چې خلک وایي چې دا عالم دی دا شیخ دی دا مفتی دی ته علم دې دپاره کړی و چې لیقال قاري چې خلک وایي دا قاري دی تکړه دی اواز یې مزېدار دی او خلک دې صفتونه وکړي ته خو دې دپاره لېږیا وي بیا به الله ملایکو ته وایي بوځي جهنم ته غذار کړي بیا هغه 3 کسي چل دې کړی و یا الله ستا په لار کې مې مال ټول لګولی الله ورته وایي کذبته دروغ دي ووایي تا خو مال دې دپاره لګولی و لیقال هو جواد چې خلک ستا صفت وکړي چې دا غني دی دا سخي دی تا خو خلکو ته د ښو دپاره مال لګولی زما دپاره خو یې نه لګولی الله وایي بیا به الله ملایکو ته وایي بوځئ جهنم ته نو دې ځای کې نصیحت دی مؤمنانو ته چې تاسو چې وځئ د الله په لار کې د الله رضا به لټوئ او ځان به د ریاکارۍ نه لرې ساتئ. دلته دا څوک مراد دي؟ نه نه دا څوک الله یادوي؟ مشرکان د مکې الله وایي د دوی په شان به نه کېږئ د دوی په شان به نه راوځئ دې کې اشاره ده د بدر میدان ته او د بدر غزا ته مشرکان چې د مکې نه راووتو ښه په تکبر سره راووتو او سیرت کې موږ بیان کړي وو که نه چې اوښان به یې حلالول ښه په درز کې د اوښان به حلالیدو شراب به یې څکل جنکۍ به یې ګډولې او مړه یو څو کسان راغلي دي او دوی موږ تنګوي پته به یې ولګي په میدان داسې په تکبر سره د مکې مشرکان راووتي داسې په لویۍ سره راووتي او پرېږده چې دا خلک زموږ قصې وکړي چې دا څوک دي او بیا یو هدف د الله د لارې نه خلک منع کول ځکه چې د مسلمانانو سره دوی اختلاف هم په دې دی مسله ټوله دې دی چې هغوی اسلام مني دوی نه مني هغوی د الله مني او دوی نه مني نو اشاره هغوی ته ده چې د هغوی په شان به نه کېږئ ګورې ځکه الله وایي وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ او کله چې ښایسته ښکاره کړل هغوی ته شیطان عملونه د هغوی وقال لا غالب لكم اليوم من الناس او ویل نشته څوک غلبه کوونکی په تاسو نن ورځ د خلکونه وإني جار لكم او یقینا زه مرسته کوونکی یم ستاسو شیطان د قریشو په زړونو کې دا خبره وراچولې او د هغوی په دماغو کې دا خبره اچولې وه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی چې شیطان قریشو ته د سراقه ابن مالک په شکل کې راغلی و
او د هغه په شکل کې به دې راګرځي چې هغه یو مشر سړی دی، یو مخوري سړی دی، یو غټ قوم مشر او د یو غټ قوم کس دی. نو شیطان هغوی ته وسوسې م ور واچولې، په زړونو کې ورته دا خبرې ور واچولې او بیا پکې د سراقه په شکل کې راغی او هغوی ته دا خبرې وکړې. څه یې ورته ووایي جی وایي ستاسو اراده ډېره ښه ده. او چې کله جنګ ته راوتو که نه وایي اراده م بلکل برابر ده، طریقه م ډېره مزېداره ده، ځکه چې همدقه یو لار ده. که تاسو وایي چې دا پیغمبر او د ده دا ملګري د دوی ملا ماته شي او تاسو پې زورور شئ، نو همدقه یوه لار ده چې تاسو دوی سره څه وکئ؟ جنګ وکئ. ښه طریقه م ده او دا م یاده کوي. نن به ګورئ تاسو زورور کېږئ، تاسو یې زورور، په تاسو باندې به څوک زورور شي؟ ستاسو قیسې خو په مشرق او په مغرب کې کېږي، دغه یو څو کسان به تاسو ته څه ووایي؟ نو تاسو یقینا نن ورځ هغه ستاسو ده، زورور هم تاسو یې. او بله دا چې زه م ستاسو ملګری یم، زه ستاسو مددګار یم، زه به خپل قوم هم ټول راولم. سراقه په شکل کې ودرېږي که وایي زه به خپل قوم راولم، زه به پلانې خاندان هم را جمع کړم او پلانې به م را جمع کړم. د دې سره قریشو کې جذبه خره ډېره شوه چې وګوره دومره غټ خلک زموږ مرستې ته راځي او دا دومره تجربه کار خلک زموږ صفت کوي چې ستاسو کار هغه صحیح دی. الله اکبر. ختلی ورسره م وګورئ، د بدر په میدان کې ورسره و، د بدر په میدان کې راغی شیطان او دوی سره ولاړله ویې ټپول چې کار مو ښه برابر دی. الله وی فلما تراءت الفئتان، نو هر کله چې یو بل ولیدو دواړو ډلو، چې کله ور مخامخ شو که نه کافران د هغه مؤمنانو سره، الله اکبر. او په دې جنګ کې یعنې هغه خو داسې مؤمنانو چې د هغوی په مخه جذبه اوچته وه، خو دا اولنی لوی جنګ دی د کفر او د اسلام په منځ کې، او دا موقع ده د مشرکانو نه د هغه ظلم د بدل اخیستو چې هغه په مکه کې د صحابه کرامو سره شوی. د مدینې والو زړونه پړسېدلي دوی ته ډک دي چې دا هغه خلک دي چې زموږ پیغمبر یې تنګ کړی دی او زموږ پیغمبر یې شړلی دی د مکې نه. نو سمه جذبه وه د هغوی، سمه جذبه. او بیا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی جذبه را تیزه کړه او هغوی ته فضایل او ترغیبات بیان کړو، نو دا مؤمنان به چا ودرولی؟ چې کله دا دوه ډلې ورلې او جنګ ګرم شو، نکص علی عقبیه، واوړېدو په خپلو پوندو باندې. عربۍ کې د دې خبرې دا مطلب وي چې پلانې په پوندو واوړېد، یعنې پلاني شا کړه وتښتېد. شیطان د دغه وخته پورې و چې دواړه ډلې لا نه دي ورغلي، خو چې کله دواړه ډلې ورغلي نو شیطان شا کړه وتښتېد. وقال إني بريء منكم، او وی یقینا ز جدا یم یا ز بیزار یم ستاسو نه. زه لاړم زه سره تاسو پېژنم او داسې نشته زموږ منځ کې. هغو ته منځ منځ کې چغې ویلې وي سراقه ته خو وایي چې زه به خلک راولم او زه به پلانې راولم او زه به هغه قوم راولم. چېرته روانه به لاړ خو ناشنا خبره ورته وکړه انی ارى ما لا ترون، یقینا زه وینم هغه څه چې تاسو یې نه وینئ. څه لیدو؟ ملایکې لیدو. ته پته وه چې د دې مؤمنانو سره د انسانانو سره مقابله نه کېږي چې له پاسه به د اسمان نه ملایک هم راکوشي او لا په دغه جنګ کې په خپله جبریل او میکایل او اسرافیل او دا غټ غټ ملایک پکې راکوشي وي دي، دوی سره مقابله څوک. او سیرت دې دپاره مطالعه کې وګورئ ناشنا حالاتو په هغه ورځ. لکه بعض صحابه کرام رالو که نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یا رسول الله
ورلم په یو کافر پسې اراده مې و چې را سر دې ووم ګزار پې وکړم خو زما د ګزار نه مخکې به د هغه نه سر کته پروت هغه به مړه پروت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ملایک راغلي یو حدیث کې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نن جبریل په خپله راغلی جنګ کېږي جبریل علیه السلام چې د ملایکو سردار دی چې هغه په یو میدان کې نو هلته به کافران څه سر اوچت کړي نو دی شیطان دی ابلیس خبیث د دغه ملایک ولیدو چې هغو دې مشرکانو ته خو پته نه لګېده چې دا پکې ملایک هم لېږي خو هغه ته یې خبر شو وایي زه ینم هغه څه چې تاسو یې نه یینئ د ډېر یېرې نه یې دا ووایي انی اخاف الله یقینا زیریږم د الله نه دا ډېر یېرې نه یې دا خبره خولې نه ووت وایي زه یېرېږم د الله نه والله شدید العقاب او الله سخت عذاب واله دی لاړ وتښتېد دې ذکر ته یو نصیحت وکړه شیطان که پیری دی او که انسی دی که جنی دی او که انسی دی د زړه د کومې نه ته دا ویم ګوره همیشه به دې په دقه شانزي کې پرېږدي جهنم کې هم دا حال دی سورت ابراهیم دې دپاره بیا وګورئ چېرته چې دا جهنمیان کله دا مشر بابا ویني په جهنم کې که نه ابلیس نو دوی به ورته تا وینه تا وی دا وکړئ او دا وکړئ او مزې واخلئ او داسې وکړئ او دا وکړئ نن څه کولی شي او ته هېڅ هم نشم کولی ان الله وعدکم وعد الحق الله د سره رښتینې لوزونه کړي ولې هم نه منله دا به ورته شیطان به ورته دوی به څه حالي څومره شرم دی دا ګوره او ذلت ووعدتكم فاخلفتكم او زما خو لوزونه د قیده دروغ خانو هغو ته تاوي نو هغه ورته وایي وما كان لي عليكم من سلطان ښه صحیح شو ما راته ویلو خو زور مې درباندې راوستی ما تاسو کې به چا زور راوستی الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ما خو به درته خبره در واچوله ته به راپسې را روان شوي لکه اوس یو سړی دی شیطان ورته وایي منزله مزه خوب وکړه چېرته داسې هم څوک لیدلی چې شیطان په کټ پورې تړلی رسۍ راغستی او تړلی او دی بیا وروسته وجره ځای تړلی چېرته شیطان سګرټ یا یو نشه راوړې ده او یو سړی تړلی ده په خوله کې ورته وراچولې ده که نه بلیټ یې راوړې ده او چا یې حجامت کړی دی چا یې حجامت کړی ته سړي ته ګیرې دې نشته یاره د شیطان والی ده هغه خو صرف په زړه کې ور واچول وي چې دا مخ دې شینې ښکلی ښکاري صفایي که وخله شتي بیا به توبه وباسي اوس ځوانې بل دا ګیره چې پرېږدي بوډا به ښکاري او بله وایي چې ګیره پرېږدي بیا دله څوک رشته هم نه درکوي دا ناشنا فلسفه ده او حالانکه سبحان الله نظر وچورلوئ دوه درې څلور ښځې دا اکثر دا خلکو وي چې د هغوی ګیري دا هم د دوی په دې خلکو کې دا ګیري چې خریلي او دا صفا ګرځي نادرن به راته څوک میلاوي شي چې هغه به دویم درېیم څلورم واده کړی او که کړی مي یو خو لږ دي او اکثر پکې هم د هغې هم څه وجه بیانېږي یا مې بچي نه کېدو یا ښځه مړه شوې ده او دغه نور ځوانان نه دي هغوی څلور کړي او دی ارادې که پکې یوه مړه شوه بله هم کوي داسې خبره وي ګیره وي چې جنې واده کړم بیا به ګیره پرېږدم نو شیطان ورسره زور زبردستي کړې ده څه چېرې کړی صرف دعوت او دی ور روان شو یو سړی دی حرام خوري سود خوري رشوت خوري شیطان په زور بولې د هغه ځي ته چې کوم ځای کې رشوت کېږي بیا یې وهلی ټکولی دی چې ته زر کوه دا سود واله نه صرف ورته زړه کې ور واچول که ته دا سود شروع کړې په دې کې لویه فایده ده ستا پیسې به هم تا ته میلاو شي له پاسه به پیسې میلاو شي فایده به هم میلاو شي نو ولې دا کار نه کړي او د شروع وکړه
فلا تلوموني شیطان بہت سوئی آخری خبر و بدی ختمی فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما ملامتك وزام ملامتك ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي نن تاسو ما خلاصولی شي او نن زه تاسو خلاصولی شم مدقه جهنم زموږ ځای ته وګلی شي دا د جهنم حال دی په دنیا کې د یو مثال تاسو واورید د بدر د میدان نه وتښتېد انسي شیطانان هم ګورئ داسې دي انسي شیطانان موږ ته ډېرې واقعي معلومې دي د خلکو یو ځوان هلک پسې به کسان ولګي ته راځه او خیر دی یو سګرټ وڅکه او خیر دی لږ معمولي او دا چرس دی او دا هیروین دی او دا هلکې پکې راواړه او دا چې خرڅه په دې کې فایده ده او په دې کې دا دي په دې کې او یو ورځ په هغه باندې پولیسانو چاپه واچول هلکې ونیو هغه شیطانان چې شو پرېښو بلکې چې کله بیا پکې راوینیسي او ګوی ورکړي وایي زه یې پېژنم نه ما خو دا اول ویرولي دا هغه سړی دی چې ده ته یې دا لار ښولې وه او ده ته یې دا لار ښایسته کړې وه نن هغه د ده نه د براعت اعلان کوي نو شیطانان که انسانان دي او که پیریان دي پرېږدي به دې په هغه ځای کې چې کله پساو شي ګوره دا مې راته وویل نو چېرته دوکه نه شئ ګورئ د دغه ابلیس په وسوسو د شیطان په وسوسو چېرته دوکه نه شي او دا شیطانان کوم چې په دنیا کې دي په انسانانو کې په دوی هم ګوره دوکه نه شي ګوره نه دله دلته فایده در کولی شي او نه دله په آخرت کې بلکې نقصان دله در کولی شي نقصان به دله درکړي نو دې ځای کې شیطان وتښتېد او وایي زه د الله نه یېرېږم وایي ډېر یېرې نه د خولې نه دا خبره ووته